اوس ګوره سړی وایي چې دومره ښایسته خبرې وکړي او دومره واضحه خبرې شعیب علیه السلام وکړي چې یعنې موږ ته مخامخ نه دی، خو دا خبرې په موږ څومره خوږې ولګېدې او څومره د نصیحتونو او د پندونو نه ډکې قصې وکړي او خبرې وکړي. خو د هغوی دې جواب ته ګوره، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اوی غټانو هغه کسانو چې ځان یې لوی ګڼلی و د قوم د هغه نه. دلته بیا جاخه په چا کې ده؟ په مشرانو کې ده. غټانو دا استکبرو ځان یې لوی ګڼلی و. ما تاسو دا خبره ذکر کړې وه چې لوی تکبر څه دی؟ چې حق نه ماني. د حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تکبر دا دی چې ته حق له دیکه ورکړې، یعنې ځان ورته په دې سپک ښکاري چې زه به اوس لکه د دې مخامخ سړي خبره منم، نو دغه تکبر کې راشي او تباه و برباد شي. دوی څه ووایي؟ شعیب علیه السلام د دغه ښایسته خبرو ته وګوره او دلایلو ته وګوره او وحي ته وګوره، د دوی خبرې ته وګوره. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، خامخا وبباسو منتا اے شعیب واغه کسان چې ایمان یې راوړی دی ستا سره د خپل کلي نه. دا اوس خبره شو، دا د بزدله سړي اخرنی حربی او د باطل پرست کنزلي ټوپک تماچا کیس به د باندې وکړو، جیل ته به دې واچو، کلي نه به دې وشړو، کور به دله وران کړو، بدنام به دې کړو، وبه دې ټکو. چې چا دا قصې کولې پوه شي چې د سره هېڅ هم نشته، ځکه چې حق پرست ته ضرورت د دې نه راځي چې دی ټوپک تماچه رالي او دی وایي زه به تا د کلي نه وباسم او تا به ووهم او تا به وغربم او ستا پلار او ستا مور او ستا و دې ته څه ضرورت دی؟ خپل حق بیانوه، قرآن او حدیث بیانوه. او دوی به مخامخ ټوپونه وایي، پرې چې لږې ټوپونه وایي. مزه خو دا کوي چې تا سره دلایلي او د قوم سره کنزلي او ټوپک او تماچې او ته ورته دلایل بیانوي. صاحب یاسین سورت یاسین کی چا قصه ده تاسو نه معلوم؟ راغی را منډې واري د کلي آخري سر نه چې قوم تابعداري د چا وکوي؟ د انبیاو وکوي. ویې ویې ټکو کلمې ترې راویستې مړې کړو. نو ته به په دې نه وېرېږي چې سړی تا پسې خپې د باندې هسې ودرېږي ځمکې در واچوي بس سړی ګډوډ شي، یا مذاقي پټاخیرې ته در واچوي سبا له تار سیره بس یو نرمي مخی او اخلاق مخی بس بیا دا کیسې شروع کی. حق حق دی، په دې کې سر قربانولو د ضرورت راشي دا به قربانې. معمولي خبرو باندې څوک دغه نه پرېږدي حق. دلته یو کس و هغه څو ورځې کې ډېر ګرم ګرم شی و دا ږیره یې پرېښوده، خو الحمدلله یعنې سړی په یو کار کې پاتې شي الله ورته څه نه څه بصیرت ورکړي. خو الله ماته دې کې یعنی الحمدلله اگر که زه کمزوری بنده یم د الله خو دا بصیرت را کړی زه را سړی دي څه نه څه پېژنم چې دا د کار دی او که نه دی. او بس ځواني ګرم ګرم کړی و، ما ورته مې لږ ګزاره کوم، ته به چې اسمان را کوزې او ځمکه به راخېچي. بیا چې لاړ کلي ته راغی که نه، بیا ما ډېر وخت لیدلی یم نو چې کوم ځای کې و که نه، څه وخت بعد بیا زما مخې ته راغی، ږیره یې برش کړې وه او څه به بد حال و. لکه تا خو ما څه بل طرف ته دغه شوی کسې چل نه، بس یو هغه زمونږ هغه کاکا او زمونږ هغه ماما یو خفه کېدو یو غمخادي وه او دغه ما تا ته ما ویلی نه و، ته ما د پوندو نه پېژندلی وې په هغه ورځ. د سړي پته لګي د نر او د بې غیرت هسې چغې او ټوپونه ځمکه او ما درته وي او ما ورته وي ما لږ ګزاره کوم. بس دا سړی دی به څه جاکه جوړي چې د کار سړی خو نه دی، د کار سړی قیسې نه کوي. چې پوه شي چې حق حق ته بس بیا خبره ختمه شوه. دلته موږ سره به یو کس مخکې کېناستو، ډېره مخکینۍ خبره ده، اولني ورځو کې چې کوم درسونه شروع شو دومره متعصب و چې دې ملګرو ته به زه یادول، ما سره به دعا سلام نه کول چې کله به زه ولیدم لاره به یې بدلوله. دې ملګرو ته یې وویل که دی مې جنت ته بوځي جنت ته نه ځم، زه جهنم ته ځم.
او بیا الله هغه ته هدایت وکړو او هدایت یې ورته وکړو نو زه بیا کلي ته یو پیر تللی وم نو دغه علاقه کې بعض ملګرو ماله پروګرام کړی چې ته راشه او سیل به مو کوه علاقه هم مزېداره زه ورغلم هلته نو هغه ملګری مې هلته ولید بیا تللی و ویزه یې ختمه کړې ما ته یې وی کسانو ما ته وی ته دې لږ پوه که دې سختي ډېره کې نو ما څه مسله ده وي ده نن په دې مسله باندې جاخه وکړه جومات کې چې مولوي صاحب ته وي ته چې سلام وګرځې ته کوږ ولې کښېنې ته سیده ولې نه کښېنې نو ما ورته دا خبره صحیح ده چې رسول صلی الله علیه وسلم به سیده کښېناستو خلکو ته یې مخ راړو خو دا داسې خبره نه ده چې ته به کې دومره سختي وکړي هېڅ خبره نه ده سړی په طریقه خبره وکړي سړی پوه وکړي وی رسول صلی الله علیه وسلم بس چل کوم هغه به سیده کړي بس بیا به کې خو دغه نه کېږي بیا خو خبره ختمه شوه چې هغه به سیده کېناستو نو چې کوم سړی یعنې په حق مضبوط ودرېږي د هغه هم پته لګي او دا کوم چې هسې ډزې دومره اوچتې کوي چې دې ځینه ځمکې نه اسمان ولي په ده کې څه په ده کې بیا څه چلې او څه پکې نه وي اوس دا خبرې به مخې ته راځي شعیب علیه السلام ته وایي چې ای شعیبه تا به مو وباسو او څوک به وباسو ستا دا ملګري به مو وباسو یو اختیار دا دی دویم او لتعودن فی ملتنا یا به خامخا راواپس کېږئ زموږ په دین کې دوه خبرې دي درېیمه نشته یا خو به کیله پرېږدئ وځئ به او یا به څه کوئ یا به زموږ دې دین ته واپس راوځئ او توبه به راځئ او توبه به وباسئ دا دوی لګیا چاته دي دا د الله نبي دی شعیب علیه السلام او چې رب العالمین یې غوره کړي د نبوت دپاره نو دا ښه بادري انساني ښه زړوري ښه دروني ښه عزتمني ښه پوهه معمولي سړی الله د نبوت دپاره نه غوره کوي ځکه چې انبیاو ته خو ډېرې غټې مسلې راځي قال وی هغه اولو كنا كارهين آیا اگر کیو من بد گنونکی معنی دی دا ده چې مون خو ستاسو دا دین بد ګڼو نو څنګه ورته موږ واپس شو خلک خو هغه څه ته واپس کېږي چې څه یې ګڼي ښې ګڼي نو دا اوس ستاسو څه کمقلتوب دی چې ما د ښه لارې نه غلطې لارې ته اړوئ زه ستاسو دا لاره بده ګڼم زه ستاسو د عبادت په کومه طریقه چې تاسو کوئ او د دې بوتانو دا بندګي دا زه بد ګڼم زه ستاسو دا کارونه بد ګڼم دا فسق او دا فجور او دا فساد او تاسو ما ته څه وایئ چې واپس به دې لارې ته راځي قد افترینا علی الله کذبا یقینا جوړ کړي به یې موږ په الله باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم که واپس شو موږ په دین ستاسو کې دا خو موږ په الله باندې دروغ جوړ کړو چې وایو یو څه او کوو بل څه دا خو موږ په الله بیا دروغ جوړو بله دا چې دوی خو په الله دروغ جوړ کړي مشرک خو همیشه په الله دروغ جوړي نو که موږ هم راواپس شو ستاسو دې لارې ته نو بیا خو موږ هم په الله دروغ جوړ کړي دي بعد اذ نجانا الله منها ورستو د دینه چې نجات را کړی دی موږ ته الله د هغې نه یعنې ستاسو دې لارې نه الله موږ له نجات را کړی موږ یې ته خلاص کړي موږ ته اوس راواپس شو وما يكون لنا أن نعود فيها او ندی روا موږ لره چې واپس شو په دې کې إلا أن يشاء الله ربنا مگر که وغواړي الله چې زموږ رب دی معنی ده چې زموږ خو څه اراده نشته چې ستاسو دې دین ته راواوړو که الله وغواړي نو د الله په لاس کې ګمراهي هم شتي او د الله په لاس کې هدایت هم شتي د دې دپاره دا خبره وکړه نور زموږ څه اراده نشته شعیب علیه السلام چې موږ در واپس شو